السلام علیکم ګرانه دوستانو. نن به زه تاسو ته د کرکټ دوه ډېر د خوشحالۍ خبرونه درکړم، خو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبره ورغواړئ نو دغه یوټیوب چینل د سبسکرایب کولی شئ. نو دوستانو لږه څو ورځې راهیسته په فیسبوک کې ډېره داسې اوازې ګډې وډې سوي ولې چې د آیلینډ ټیم افغانستان سره لوبې نه ترسره کړي، او بل خواته بیا بعضې خلکو دغه خبرې هم کولې د افغانستان زیاتره دغه جرنلسټان چې کوم دي افغانستان کرکټ بورډ پسې ډېرې خبرې کولې. دوی دا خبره هم کوله چې دغه لوبې لایف هم نه نشر کېږي، او د آیلینډ ټیم هم هندوستان ته نه ده تللی او دوی نه لوبه کولو نه انکار کړی ده. خو اول خو به زه دا خبره تاسو ته واضحه وکړم. ما څومره وخت مخکې تاسو ته ویلي چې دغه فیسبوک خبرو باندې تاسو بیخي اعتبار مه کوئ. کوم خبر چې ما په دغه چینل کې نه نشر کړی هغه باندې تاسو بیخي عمل مه کوئ، هغه مکمل ډول باندې دروغ د فیسبوک کې او همدغسې بعضې د افغانستان ویب سایټونه هم دي چې دغسې د دروغو خبرونه نشر کوي، نو تاسو دغسې خبرو باندې بیخي اعتبار مه کوئ. نو اوس به راسو د افغانستان او د آیلینډ چې کوم سیریز ترسره کېدونکی ده، دغه سیریز به 100 په 100 کې ترسره کېږي لکه څنګه چې د آیلینډ ټیم نن هندوستان ته ورسېده. اول ته به افغانستان سره په 8 تاریخ باندې اولنۍ 20 ورځې لوبه ترسره کړي، همدغسې دویمه لوبه بیا 8 مارچ باندې د افغانستان سره ترسره کړي، او دریمه لوبه بیا 10 مارچ باندې ترسره کېږي. خو زه به تاسو ته مخکې ویډیو کې مې ویلي، خو اوس بیا درته وایم چې دغه لوبې د افغانستان په وخت باندې ماښام ټایم کې 6 بجو باندې به که خیر شروع کېږي او په ملي تلویزیون باندې تاسو دغه لوبې لایف کتلی شئ. او دې نه علاوه بعضې ملګري که غواړي موبایل کې لایف دغه لوبې وګوري، نو په موبایل کې ما تاسو ته ډېر داسې ایپونه ښودلي دي. لایف نیټ ټي وي په نوم باندې مې یو ایپ تاسو ته ښودلی ده، جی الویز په نوم باندې مې یو ایپ تاسو ته ښودلی ده، او همدغسې امکان لري چې دغه لوبې په یوټیوب او فیسبوک کې هم لایف نشر سي. نو موبایل کې کتلو کې دومره غټ مشکل به تاسو ته رانه سي، تاسو په اسانۍ سره په فیسبوک کې هم کتلی سئ، په یوټیوب کې هم که خیر کتلی سئ. نو ښه خبر دغه ده چې د افغانستان او د آیلینډ سره چې کوم راتلونکی سیریز ترسره کېدونکی ده، دغه سیریز به که خیر 100 په 100 کې ترسره کېږي، او دغسې ټول اوازې چې خلکو افغانستان کرکټ بورډ پسې جوړې کړې ولې هغه ټولې دروغ وختلې.